پخواني فاټا او پاټا سیمې چې کلونه د ټیکس فری حیثیت لرلو د ناامني او پوځي عملیاتو له سختو پړاوونو تیر شوي دي. د دې سیمو خلکو اوږده موده د ناامنۍ له امله له ستونزو سره مخ وو. ګڼې کورنۍ یې بېکوره شوې او د ژوند عادي فعالیتونه یې اغېزمن شوي وو. اوس چې په دغو سیمو کې د ټیکس نظام د نافذه کېدو لړۍ پیل شوې، په عامه کچه د خلکو ترمنځ تشویش او اندېښنې هم لیدل کېږي. د وفاقي حکومت له لوري د ټیکس معافیت او ریلیف ختمېدو وروسته په پخواني قبایلي ضلعو او ملاکنډ ډیویژن کې د مالیاتي نظام د عملي کولو بهیر چټک شوی دی. د دې نوي تګلارۍ له مخې په سیمه کې د ریاستي مالیاتي جوړښتونو د فعالولو لپاره پراخ اقدامات پیل شوي دي. لخوا په دغو سیمې اف بي آر کې دفترونه فعال کړي شوي دي او د ټیکس وصولي لپاره عملي نظام په تدریجي ډول نافذ شوی دی. د چارواکو په وینا دا ګام د هیواد په کچه د مالیاتي نظام د یو شان کولو او د اقتصادي سرچینو د پراخولو لپاره اخیستل شوی دی. د رپورټونو له مخې د ملاکنډ ډیویژن او پخوانیو پاټا سیمو کې په صنعتي تولید باندې 12% سل ټیکس او 2% انکم ټیکس نافذ شوی دی. د دې ترڅنګ د ټیکس وصولي لپاره له 2 زیات دفترونه جوړ او فعال شوي دي چې پکې کلکټر او ډپټي کلکټر په ګډون اړوند عمله هم ګمارل شوې ده. د صوبایي او وفاقي ادارو له همغږۍ سره په بېلابېلو ضلعو کې د ټیکس وصولي نظام منظم شوی او د ادارو شمیر له 14 څخه اوښتی دی. چارواکي وایي چې ډیر ژر به په رسمي ډول ټیکسونه بشپړه وصولي پیل شي او د مالیاتي څارنې میکانیزم به هم نور قوي کړل شي. موټرو په ان سی پی همدارنګه د نان کسټم پیډ ضد د کاروایي لپاره له وفاقي حکومت څخه اجازه غوښتل شوې ده او د خلکو د تګ راتګ د تنظیم لپاره نوې پالیسي هم ترتیب شوې ده.